ربعی ابن حراش رحمه الله دا یو محدث دی خو مخکې زمانه کې د محدثینو طرز او طریقه داسې وه چې یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته ورسېدو نو هغه حدیث مبارک باندې به 100% عمل عضو بالنواجذ حدیث مبارک باندې به زبردست طریقې سره عمل. نو ربعی ابن حراش رضی الله رحمه الله یو محدث دی د ځان سره یو دو لوزونه کړو. یو لوز دا کړو چې په ټول عمر کې به دروغ هیڅ کله نه ویم، ټول عمر کې به دروغ نه ویم. په دې وجه باندې چې خالق الکائنات الله جل شانه د دروغونه منع فرمایلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دروغونه منع فرمایلی نو د لوز د الله جل شانه سره کړو چې زبه هیڅ کله په ټول عمر کې دروغ نه وي. او دیم یو لوز یې کړو چې ترسو پورې ماته دا معلوم شوی نه چې زه جنتی یم او که جهنمی یم تر هغه وخت پورې به زه په خولې باندې خندا او تبسم نه راولم. دا لوز یې کړو چې ترسو پورې ماته دا معلوم شوی نه وي چې آیا زه جنتی یم، زه د الله جل شانه پر رضا کې ژوند تیرو مانا الله جل شانه راضی دی او که الله جل شانه مانا ناراض دی او د الله په قهر او غضب کې زه ژوند تیرو ما چې تر څو راته دا معلوم شوی نه چې زه جنتی یم او که جهنمی یم تر هغه وخت پورې به زه خندا نه کوم. دا دو کارونه دي، څومره لوی لوی کارونه دي. هر یو انسان په دروغ باندې مبتلا دی او هر یو انسان فضول کلامونو کې خبرو اترو کې فضول خنداګانو کې مبتلا دی. لیکن ربعی ابن حراش رحمه الله دا ویلو چې زبا دروغ ټول عمر کې نه وایم او زبا تر هغه پورې خندا نه کوم چې تر څو پورې ما ته معلوم شوی نه چې زه جنتی یم او که جهنمی. حجاج ابن یوسف لوی ظالم حاکم تیر شوی دی، صحابه قتل کړي دي، شهیدان کړي دي، تابعین یې وجلی دي. او حجاج ابن یوسف ویل ما تر انسان په قتل کې یو مزه راځي، یو خوند او یو سرور ما ته حاصلیږي چې زه کله انسان قتلوما. حجاج ابن یوسف چې کله حاکم شو نو هر یو انسان نه بیعت غستلو، د خپل حاکمیت بیعت یې تینا غستلو او دا اعلان یې کړو چې کم یو انسان د حجاج ابن یوسف د بیعت نه انکار وکړي نو داغه اډر هغه قتل دی او شوټ یې کوي، مړ یې کوي، قتل یې کوي چې څوک د حجاج ابن یوسف د بیعت نه انکار کوي. سریعام اعلان حجاج ابن یوسف کرے. دنیا دا خدای خلق راغے دا حجاج ابن یوسف بیعت دا پارا لیکن دیرو حضراتو دا حجاج ابن یوسف دا بیعت نے انکار اکلو. باقی کی ربعی ابن حراش رحمہ اللہ دو ظلمی زامنمو دا حجاج ابن یوسف دا بیعت نے انکار کرے او ویلی یو چې دا ظالم دی، دا فاسق دی، دی وجبانی مونگ دی حجاج ابن یوسف سرا بیعت نکو د سره لاس نیوی نکو. حجاج ابن یوسف دیر خلق وجل. باقی کی چاور تویل چې د ربعی ابن حراش رحمہ اللہ دو الکان، دو بچی، دو ظلمی دی چې هغه سره بیعت نه انکار کړي دي. تلاش پسې خلق ولېګل چې د دې ربعی ابن حراش د الکان پیدا کا، دا زامن ولا پیدا کا چې وی وجنی. د قتل د پاره تفصیل شروع کړي. حجاج ابن یوسف د قتل د پاره تفصیل شروع کړي دي چې د ربعی ابن حراش بچی پیدا کړي وی وجنی. انکار د بیعت نه کړي. ډیر تلاش شو، ډیر چاربینو شو لیکن د ربعی ابن حراش رحمه الله زامن یې پیدا نه کړ. ډیر تلاش علاقه کې شو لیکن د ربعی ابن حراش رحمه الله بچی یې پیدا نه کړل. حجاج ابن یوسف ته یو سړی راغی او ورته وی جی د دې دوانو الکانو پلار چې کم دی ربعی ابن حراش یو داسې محدث دی او یو داسې انسان دی چې په ټول عمر کې هغه دروغ نه دی ویلي او نه هغه دروغ وایي. د پلار نه تپوس وکړي چې ستا بچي چېرته دی، پلار به یې درته وښیي، ځکه خو دروغ نه ویل که نه. حجاج ابن یوسف راغی ربعی ابن حراش ته وایي ستا دو بچو زما د بیعت نه انکار کړی دی او د هغې حکم هغه قتل دی، هغې شوټ کول پکار دی، وایه ستا بچي چېرته دی؟ ربعی ابن حراش ورته وایي فی البیت هغه دواړه الکان او دواړه زامن می کور کې ناست. حجاج حیران شو. حجاج ابن یوسف حیران شو چې زی بچیو زامن وجنما او دې ما ته د خپلو بچو دا خبر راکړي چې زما بچی په کور کې ناست دي، وی وجنه ستا
زما کور کې ناستي. نو حجاج ورته وی دا ولی پکار دی چې دا دواړه بچی دی مانه پټ کړي وي یو بل ځای دی خودلې وي چې زما دا بچی په بل ځای کې دی او د قتل نه بچ شوی وي. مونږ به داسې وکړو. حجاج ابن یوسف ته ربعی ابن حراش وی ما د خالق الکائنات سره لوس کړی دی چې خالق الکائنات الله جل شانه د دروغ وینا نه منع کړی دا. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دروغ نه منع کړی دا. زه ولې دروغ وایم چې زما بچی په کور کې نشته دواړه بچی می کور کې ناشتي. وس انعام له خو نه را بهاري انعام له خو نه رو باسي چې تعالی زلوی لوی عہده در کوما او لوی لوی سیټونه در کوما په یو لوی منصب باندې رکینوما بچی دی را توخایا نه بچی ولا وجنی قتل کوي. بیا ربعی ابن حراش ورته وی فی البیت هما فی البیت دواړه الکان په کور کې ناشتي دواړه الکان رويسل ولا دواړه ځامن راويسل. خو لیکن حجاج ابن یوسف حیران دی چې دا څنګه انسان دی چې دروغ نه وي. نو حجاج ابن یوسف ورته وی استاد دې رښتیا وینا د وجنا ما خوې زی قتلوم استاد دې رښتیا د وینا د وجنا ما استاد دواړو بچو ته معافي کړی. اوس داسې محدث داسې عالم او داسې مسلمان او پرهیزګار چې په دې حالات کې ربعی ابن حراش رحمه الله دروغ نه وي. مونږ خو د معمولی فیدې د پاره هغه دروغ وایو چې هغه دروغ سره زموږ ایمان هم باز ټیم کې سلب شورانه لاړ شي. د دنیا د فیدې د پاره د دنیا د مقصد د پاره د یو عارضی سوچ د پاره موتا څومره ارتکاب د دروغ کو. هر ځای کې د هر انسان په خله باندې که خواص او که عوامي عالم او که امیوي او که هر انسان دغه په خله باندې دروغ دی. ربعی ابن حراش په داسې وخت کې چې زامن قتل لروباسي زامن ولا وجني او بیا ربعی ابن حراش رحمه الله دروغ نه وي. الله دې داسې صحیح ایمان او داسې درشتیا وینا توفیق دې الله مونږ ته نصیب. او دویم یې ویلو چې خاندا بنا کوم خاندم بنا چې ترسو پورې را معلوم شوی نه چې زه جنتی ما او که جهنمی ما تراغه وخت پورې بنا خاندما. فکر ور سره وامتاز اليوم ايها المجرمون آیا د قیامت پورز باندې هغه صف کې خزنو درېګما چې کوم صف بارک الله فرمایي وامتاز اليوم ايها المجرمون اے مجرمانانو ټول اوس مسلمانانو نه جدا شي. یو ډله د صحابو ناس سره او خاندې شروع کړی را خاندي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راغه ورته وی اذکروا حازم اللذات اغه سیز ما یاد کئ چې اغه سیز سره ټول خوندونه ماتيږي الموت مرګ یاد کئ تاسو نه بد عیش او عشرت او دا خنداګانی هېری شي. مونږ چې نن خندا باندې شروع یو مذاق باندې شروع یو عیش او عشرت باندې شروع یو ارتکابات د حرام کو د سود او د رشوت معاملې کو د ظلم او د ستم معاملې کو مونږ نه مرګ هېر دی که مرګ راته یاد وي هیڅ کله به مونږ د خپل ژوند په عبثو څیزونو کې نو تیر کړی هیڅ کله به مونږ په دې ژوند کې ارتکابات د حرام نو کړی د سود او د رشوت معاملات بم نو کړی کرا سردا اندازه وي چې د دې جواب بزور کو. یو ځل بزمر کېږم رسول الله صلی الله علیه وسلم پټول عمر کې پکړس باندې خندا نه کړی تبسم کړي دي مسکراهټ یې کړي دي زیات خندا نبی له صلوات و سلام نه کړی. نو ربعی ابن حراش وی تر هغه وخت پورې بخندا نکوم چې ترسو پورې ما ته معلوم شوی نه چې زه جنتی ما او که جهنمی ما. علماء لیکلي دي مورخینو چې ربعی ابن حراش په ټوله زندګۍ کې خندا نه کړې په ټول عمر کې خندا نه کړې. کله چې وفات شو زنکدن یې راغی او زنکدن ورته شروع شو او سای د بدن نه اوتله دا سا چې شروع کیږي د خپې د ګوتې نه شروع کیږي سا چې د انسان اوزي نو د خپې د ګوتو نه شروع شي او بیا د انسان په سترګو باندې اوزي. نو ربعی ابن حراش چې کله وفات شو کټکې یې چولې دی غسل د پاره روچت کړو چې کله غسل د پاره روچت کړو او لامبولو یې نو ربعی ابن حراش مسکراهټ شروع کړو تبسم شروع کو په مرګ باندې خاندلی دي په ټول جون کې مسکراهټ او خندا نه وکړه. او چې کله مر شو او لامبي غسل ور کوي په دغه ټیم کې ربعی ابن حراش په خندا باندې شو شونډې مسکې شي او یې خاندل اندازه دا و چې الله پاک مغفرت کړو
ورته پته ولګی چې زه جنتی ما. زما رونو په ایمان باندې سوچ کول پکار. مونږ چې کم کردار کم اعمال کو هغه باندې سوچ کول پکار دي. د زندګۍ نگرانی کول پکار دي. سوچ سمجھ سره زندگی تیرول پکار دي. د مظلوم د خیرون ځان ساتل پکار دي.